الله الرحمن الرحيم. الوفاء والأمانة. وفاء أو أمانة داري. وراودت امرأة العزيز، د غلولو کوشش وکړو ښځې د عزیز یوسف علی الخیانة، د یوسف علیه السلام په خیانت باندې، یعنی غلولو کوشش وکړو ښځې د عزیز په خیانت باندې یوسف علیه السلام باندې چې دغه دوکه کی خیانت پې وکړي. ولکن او لیکن یوسف علیه السلام ابا انکار یې وکړ، وقال وی فرمایل چې کلا هرگز نه، انا زه لاخون سیدي نکوم خیانت سیدي د مالک خپل، زه د خپل مالک خیانت نکوم. انه احسن، بشک هغه احسان کړی دی، الی په ما و اکرمنی، او زما عزت یې کړی، نزی ساتلی یم ښه په عزت. او انی اخاف الله، بشک زه د الله نه یریږم. نو کوشش وکړو د غلولو چې دوکه کی ښځه د عزیز یوسف علیه السلام په خیانت باندې، یعنی چې خیانت پې وکړي. لیکن یوسف علیه السلام انکار وکړو، ورته وفرمیل چې هرګز داسې نه کوم، او زه خیانت نه کوم خپل مالک سره چې هغه مالک چې دی په ما احسان کړی، او زه یې ساتلی یم ښه په عزت سره، او زه د الله نه یریږم. وغضبت، او غصه شوه، امرأة العزیز ښځه د عزیز، وشکت شکایت یې وکړو الی زوجها خپل خاوند ته، وعرف او پیژنده العزیز و عزیز چې ان المرأة بشک دغه زنانه کاذبة دروغجنه ده. نو غصه شوه زنانه د عزیز یعنی ښځه د عزیز، او شکایت یې وکړو خپل خاوند ته، او پیژندل د عزیز چې دغه ښځه چې ده دا دروغجنه ده. وعرف او پیژندو چې ان یوسف بشک یوسف علیه السلام امین امانتدار دی. فقال ویلی لزوجی خپل ښځې ته چې انکی کنتی من الخاطئین، بشک ته خاطئین یعنی د خطاګارانو نه ته خطای. وعرف یوسف، یوسف علیه السلام چې دی بیا دا ډیر مشهور په مصر کې چې دی خلکو پیژندلو په جمال حسن سره. وعرف او پیژندلو یوسف علیه السلام فی مصر په مصر کې بجماله په ښکلا خپل، یعنی په جمال خپل باندې. وایدا او هر کله رآه احد چې لیده به هر یعنی یو کس، قال ویل بی ما هذا بشر، دا انسان نه دی، ان هذا الا ملک کریم، مگر څه شی دی فرشته ده، کریم یعنی معزز دا فرشته ده، الله رب العزت دومره ورته حسن جمال ورکړی. او خلکو پیژندلو یوسف علیه السلام په مصر کې په جمال سره. هل کله به چې یو کس وکتلو ویل به دا خو انسان نه دی، دا خو یو معزز فرشته ده عزتمند. واشتد سخت شو غضب المرأة غصه د ښځې، وقالت لیوسف او یوسف ته ویلي علیه السلام، نو غصه سخت ډیره سخته غصه شوه دا ښځه یوسف علیه السلام ته ویلي چې اذن بیانو تذهب تبزی الی السجن، جیل طرف ته، یعنی ته خو بیا جیل ته ځي. قال وفرمایل یوسف علیه السلام مبارک چې السجن جیل احب الی، زما ډیر خوښ دی، زما ډیر زیات خوښ دی، بس دا جیل زما خوښ دی. وبعد ایام، پس ته څو ورځو نه، رأى العزیز، بعد ایام پس ته څو ورځ نه، رأى العزیز وګړل دی عزیز چې ان یرسله دا چې ولیږي یوسف علیه السلام مبارک الی السجن جیل طرف ته. وکان العزیز بودا عزیز یعنی خاوند د ښځې، یعرف او پیژنده چې ان بشک یوسف علیه السلام مبارک چې دی بریء بری دی، یعنی بی گناه دی، بی قصوره دی. ودخل او داخل شو یوسف علیه السلام مبارک السجن جیل ته.
نو یوسف علیه السلام فرمایل جیل چې دی ما ته محبوب دی او څو ورځو پس چې دی عزیز دا وګڼل چې یوسف علیه السلام مبارک جیل ته ولیږي نو دا عزیز چې و دا په دې باندې خبر و دای پیژنده چې یوسف علیه السلام مبارک چې دی بې ګناه او بې قصوره دی او داخل شو یوسف علیه السلام مبارک بیا جیل ته